د کرکټ سیالیو سرسخت مینوال کوشاني صاحب ستړي مشه د امولو ډلې اتلولي ترلاسه کړه. ستاسو نظر څه دی؟ لوبې مو ولیدې، خوند یې وکړ؟ ولا صاحب داسې ده که نه زما جانه تاسو سره ښه راغلاست ووایم په دې مثلا کې هوټل کې دغه تا خو مونږ میلمه یې که نه، خو مقصد داسې ده چې پروګرام خو راغلی پروګرام سره انشاءالله دغه دا خو بیخي دغه یا مو خو داسې ده که نه انشاءالله اتلان والا دا څه لوبه کوي، څه مقصد دغه لوبه وکړه، مقصد دغه دا ټول سره خو مینهوال وم، یعنې کې موږ دا سیزن مثلا دا خو سپین غر سره خو مینهوال وم که نه، ما ووایم چې بریا به شي سپین غر، لیکن دا خو چانس یاري نه کړو، مقصد دا یا مو مقصد دغه بریا شو دغه خو دا هم دغه زه خو نه پوهېږم که نه والا څنګه داسې حساب دی، مقصد کې 1-2 کې دغه به حساب دغه زما خو اصل خو سپین غر ده کوم او طرفدار کوم لوبغاړي دې خوښېږي په امولو ډله کې چې ولوبېدل؟ والا یا مو خو داسې ده که نه، خو یو کپټن ده که نه دغه ګلبدین صاحب ده، خو دې سره مینهوال وم، خو ګلبدین ده پاور ده، مثلا کې راشد خان ده، مثلا دغه سپین غر سره ټول خو افغانستان سره خو دا خو پاور ده، لیکن داسې پاور داسې ده که نه پاور ده سپین غر کې خو راشد خان ده، ټول په نام په راشد خان کې مقصد کې سپین غر سره پیژني، یا مو کې دا ګلبدین صاحب سره ګلبدین نایب سره دا پیژني. پیغام دی چې د لوبغاړي نور مخکې لاړ شي او ښې لوبې وشي؟ هو که نه والا خو داسې ده که نه چې لوبغاړي ټول اتلان سره مینهوال وم که نه، خو تا خو لوبه دا اوس کې روان شو والا دغه په دې ګرمۍ سیزن کې په دې موسم سیزن کې دا کوربټوب دغه کې که نه خوست کې انشاءالله دغه انشاءالله هغه وخت به شي که نه کابل کې انشاءالله دغه د هلته هم کوربټوب کوي که نه، دې سره والا خو دا ټول د کرکټ سره خو مینهوال وم انشاءالله دا موافقیت ټول به ټیمونو سره ده که نه، ټول ټیم سره دغه مشترکان دې سره اکثر طرف یعنی کې بچیږي شي که نه انشاءالله دغه تېره کال هغه بله کال بیا ښه راشي. باوري صاحب سره ډېر مقصد یوټیوب سره دې سره خاص مینهوال وم، زما نوم جفید احمد کوشاني ده، د کرکټ د فوټبال سره دغه ډېر دې سره مینهوال دغه خاص دغه پاور دی دا زما جان باوري صاحب سره وم که نه په کرکټ کې انشاءالله مثلا داخلي ټیمونه وو، بهر هېوادونه مثلا دغه ټیمونه وو صاحب که نه معلومات دې سره ما سره شته، یعنې کې داسې نه ده که نه چې والا ما لایف هر وخت هر ساعت د شپږیزه د کرکټ د جفید احمد کوشان حاضر ده وایي حاضرېږي.